بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ ووټ پروګرام کې تقریبا 59 منو خلاصه کړې وه. نن بیا راځو ووټ پروګرام ته. ووټ را خلاصوو. له ووټ څخه وروسته 59 منو څخه وروسته موږ کومې منو لرو؟ ډیزاین. په ډیزاین کې اول څه ده، زه به دغه د صفحې سایز بیا درته نورماله حالت کړم تر څو ښه درته ښکاره سي. اوس راځو انزرت ته. له انزرت څخه وروسته ډیزاین ته. که چېرته زه مثال مساوي ارنډي قوس شوره قوسبند خط ولیکم، خط مې ولیکو او انزرت ته راځم. د انزرت څخه وروسته شیپو ته راځم. یو مې مثال دغه شیپ رسم کو، بل راځم مثال دغه دایروي شکل مې رسم کو، او لاندې مثال بل ورته لیکم مثال دا شکل مې رسم کو. صحیح سو. مګه په انزرت منو کې داسې ویلو چې دا خط مې انتخاب ګوره دا خط انتخابه. اوس که غواړو دې ته رنګ ورکړو بیا دا کوم ځای چې انتخاب کړی دی د څه رقم کېږي؟ رنګ ورکول کېږي. یا کوم شیپ ته رنګ ورکوي، شیپ انتخابوي، شیپ فارمر ته ورځي دا کوم انتخاب کړی فقط هغو ته څنګه کېږي؟ رنګ ورکول کېږي. خو که غواړې چې د ټول ډاکومنټ د ټولو صفحو هم د شیپو هم د رنګو اتوماتیک تغیرات ورکړل سي اجازه ده. نو بیا به راځو له ډیزاین څخه به کول چې د ډیمز لرو. ډیمز د فقط د اوس ګوره د دواړو لپاره کار کوي. راځو که مثال دا ورته انتخاب کوم، هم د خط پونټ چینجېږي او هم د شیپونه چې څه رقم کېږي شیپونه درته چینجېږي. ګوره مثال لاندې راځم، مختلف شیپونه د هر یو نه استفاده کوي. مثال تاسو استفاده کولی سي. له هغې وروسته که غواړئ چې دا پونټونه چینج کړي، ګوره ما خو یو ځای نه دی انتخاب کړی که نه، فقط مې دا کلیک کړی. له هغې وروسته راسه په کوم پونټ سره مثال دا پونټونه دي اجازه ده هر یو چې ورته انتخابوو له هغو نه کولی شي مثال تاسو استفاده وکړئ. سر هم خلاصېږي. له هغو بعد راځو کلرز لرو. کلرز هره اداره چې د ځان ته کلرونه لري. مثال یوه اداره ځان رنګونه ورته جوړ کړي، کوم رنګو څخه زیاته استفاده کوي. مثال دا رنګونه ورته انتخاب کړو، ګوره د مکمل چینجېږي رنګونه د هر شي. یا مثال دا رنګونه ورته انتخاب کړو که رنګو ته راسو ټول په دې رقم رنګونه راغلي که نه دي راغلي. یا مثال زه ورته چې دغه رنګونه موږ زیات استفاده کوو، کلیک وکړو ګوره ټول به دغه استفاده کېږي، دا رنګونه به کېږي. صحیح سو. نو هر هغه رنګونه چې تاسو دې ځای ورته استفاده کولی سئ، هر یو رنګ هم څخه کړو. خو تاسو مثال داسې رنګونه استفاده کوئ چې هغه دلته نشته. کسټوم کلر ته به راسئ، کسټوم کلر ته چې راغلی ګورئ دا رنګونه وینئ دلته مثال کلیک وکړه، هر یو ځان ته رنګ جوړوم. مثال ورته چې ما ته داسې رنګ پکار ده، تور او سپین داسې رنګونه پکار ده. دا مې ورته انتخاب کړو. مثال دا هم ورته سپین که داسې رنګ خو نه راځي که نه، داسې ادارې چې فقط تور او سپین وکاروئ. خو ما داسې رنګ ورته هغه کړو. هغه وروسته ذخیره کړي. چا په نامه یې ذخیره کړی؟ کسټوم مې ورته لیکلی چې مثال نه د دې حکیمې په نامه ذخیره کوم او داسې وکړه. کله داسې سې وکړو. اوس که چېرته دلته راسو ګوره هغه رنګونه ټول اوښتي دي که نه دي اوښتي، دغه شکل سره راځي. سرونه خو هم خلاص انشاءالله. له هغې وروسته بېرته ورته راځو چې نه څه رقم که بېرته آفیس که مثال یا مثال دلته هر یو ستاسو د خوښې وړ هغه به تاسو ورته انتخابوئ. بل پونټ لرو. په کوم دا پونټ چې دا اوس ګوره دا خپل پونټ لري که نه. که غواړئ چې مثال پونټونه ورته چینج کړي، دلته مثال آفیس دی، مثال لکه څنګه مثال ته رنګونه درلوده، دلته مثال په اریال دی، مثال اریال ورته انتخاب کوئ. مثال لاندې راځه مختلف پونټونه د هر یو نه استفاده کوئ، فقط کلیک کوه، خط به د ټول په یوه پونټ سره وي. له هغې وروسته پاراګراف لرو. پاراګراف څه کار کوي؟ دا رنګونه به زه بېرته ورته څه رقم که افیس ته به واړم. له هغې وروسته پاراګراف د خطو تر منځ څومره فاصله ولري دا هم په هم منو کې ټول ویل دي. پاراګراف ته راسئ، پاراګراف سپیسینګ ته مثال نو پاراګراف بیخي دې ونه لرئ، مثال زیاته دي کمه دي، مثال دلته ګوره بیخي زیاته هر څومره چې ورته انتخابوئ هغه ورته انتخابولی سئ. افیکټس فقط د شیپو لپاره کار کوي. ګورئ مثال 2D ډیزاینونه د شیپو ته هم پام ده. ګورئ شیپونه څه رقم کېږي؟ چوډي کېږي، مثال دغو شکلو سره کېږي. او بل چې دا تغیرات چې تا اوس کې راوستل دا د آینده له وخت لپاره ذخیره شي که ذخیره نه شي. سیټ از ډیفالټ باندې کلیک وکړه او دا ورته یې کړه. دا کوم تغیرات چې راوستل دی چې ته وورډ پروګرام راخلاصوي په کوم پونټ به یې ښاد، په دغو پونټ به یې او رنګونه به یې دا وایي. صحیح سو. بل واټر مارک ده. راځم دا ځینې ډیلیټوم، دا هم ډیلیټوم، دا هم ډیلیټوم. اوس که چېرته مثال تاسو غواړئ چې دا خط خو ما ولیکو، خو د دې دغه د خط شاته بیکګراونډ کې باید یوه لیکنه راشي. څنګه لیکنه؟ واټر مارک ته ولاړ شئ، تیارې جوړې شوې لیکنې دي. ګوره ډو ناټ کاپي مثال دلته تیارې ګوره دا مکمل یې کړی تیارې لیکلې دي. هر یوه ورته انتخابوئ. زه ورته چې ډو ناټ کاپي. دا اوس ګوره داسې خیره معلومېږي که نه معلومېږي، د خط لاندې معلومېږي. ډو ناټ کافي نوشته سو. که غواړئ چې مثال نه زه خپله لیکم نو بیا به کسټوم واټر مارک ته راځئ. له کسټوم څخه به وروسته په کومه ژبه اول چې د لانګویج چې دلته ورته انتخابولی سئ، لانګویج ته ورته انتخاب کړو. څه شی اوس څه شی ورته انتخاب ده؟ ډو ناټ کافي. دلته تاسو ورته ولیکئ چې مثال ورته لیکم چې رایټر مې ورته ولیکو. بل چې ورته لیکم مثال ورته لیکم چې فضل حق حکیمي ورته لیکم. صحیح سو. حق
حکیمي دا مې ورته ولیکو دا مې ولیکو کوم پونټ ورته تګراولی سي ورته دا پونټ ما نه ده ښکار دلته ورته سرچ کولی هم شي مثال ټایم نیو رومان که نه سرچ کېدو ګوره دلته نه سرچ کېږي نو دلته فقط راسه ورته مثال دا ټایم نیو رومان دا پونټ استفاده کومه سایز یې څومره یي اټو ورته انتخاب کړه څومره چې جایږي خپله کمپیوټر ورته خپله جایي صحیح شو دغه ورډ پروګرام او که ته بیا کولی سې دې سایزونه هم استفاده وکړې په کوم رنګ یي رنګ ورته تعین کړه مثال په دغو رنګ سره په څه رنګ سره ډیګنول دی که هوریزنټل دی اوس سره کم ده ډیګنول ده چې کوږ ده که نه که هوریزنټل ورته انتخاب کړه هوریزنټل راځي اوس ګوره که چېرته مثال دې ته وګورو د ټوله صفحه کې مثال راغلی که نه د رایټر حکیمي خو که چېرته هوریزنټل ورته انتخاب کړي بیا ورسره کم راځي هوریزنټل به راځي خو دا ډیګنول چې دی یو څه ښه ښکارېږي بل که چېرته غواړې دا نوم چې هر څومره کوچنی یو کوچنی نوم ورکړي هغومره غټ درته ښکاروي که غواړې چې مثال دا لږ خرا غوندې ښکارېږي لږ صاف دې ښکاره شي دا فقط غیر فعاله کوو کېږي اوس ګوره صاف ښکاره شو که ښکاره نه شو بېرته ورته وایي چې نه څه رقم دی داسې خرا دې ښکاره شي اوس خرا درته ښکاروي نو واټرمارک بیخي دې ونه لري اپلای کړه واټرمارک یې څه شو ورک شو خو بعضې نقصې هم که لیدلې هغه د خپله د شفاخانې لوګو یې کې داسې خړه کې معلومېږي غواړې چې لوګو ورته راوړې آفرین لوګو داسې مثال راځي نو ته پاسپورټ کې مې لیدلې الکترونیکي تذکره کې خړ عکسونه که غواړې چې مثال په هغو شکل سره داسې لوګو به داسې هغه شکل سره راځي بیا پکچر سیټر سټاپ باندې کلیک وکړه اوس له انټرنېټ یې راخلې که له خپل کمپیوټره اوس زموږ کمپیوټر له انټرنېټ سره واصل ده له کمپیوټر نه راخلم زه ورته لیکم مثال امارات لوګو صحیح شو لوګو مې ورته ولیکو انټر یې کړه د انټر څخه به وروسته کله چې مثال انټر کړو تاسو ته به اوس دلته مختلفې لوګوې راواخلې هره یوه لوګو چې ښکار وله په هغو به کلیک وکړئ ډاونلوډینګ طریقه هم یې درته ښودلې وه که چېرته تاسو په خپل کمپیوټر کې له کمپیوټر نه یې هم رااخیستلی شئ صحیح شو خو اوس دلته موږ انټرنیټي صفحه راخلاصو بس ډاونلوډ به یې کوو ښه نو انټرنیټ ضعیفه ده وخت نیسي دا بیخي کلوزومه ورته ځم له کمپیوټره راخلم دلته به ګورئ تاسو پرام اپایل باندې کلیک وکړئ کله چې پرام اپایل باندې کلیک وکړو اوس عکس د چیرې د زه ورته مثال په ډسټاپ صفحه کوم عکس زه ورته دا 12 عکس د اپلای کړه اوس ګورئ هغه ته ګورئ د عکس راوړ که رانه وړ خو لږ ښه راغوندې ده ورته نه سایز یې څومره ټوک ورته انتخاب کړي څومره جایږي خپله کمپیوټر جایي که مثال زه ورته 200 اوس یې ګوره بیخي غټ کړو داسې غټ راغی ډېر خیره ښکاري ورته یې صاف یې راته ښکاره کړه ویش اوټ ورته انتخاب کړه غیر فعاله که اپلای کړه اوس ګوره صاف درته ښکاری که نه ښکاري بېرته ورته انتخاب کړه چې نه خیره دې ښکارېږي دا داسې خیره غوندې درته ښکاري سر هم خلاص انشاءالله له هغو وروسته بېرته کالر فیش ته راځو که دا نه غواړې چې خپل رنګ ورکړې کوم رنګ غواړې که ورته تور رنګ غواړم اول به زه ګورئ تور رنګ یې نه دی اخیستی صحیح شو د ټول سپین رنګ واخیست دا به یې بېرته ورته راسم دا بېرته ورته څه رقم کړم نو به یې کړم چې بېرته خپل حالت ته راسي اول چې دا ورته څه رقم کړه د عکس دا ریمو کړه ریمو واټرمارک باندې کلیک وکړه دا څنګه ختم شو اوس که غواړئ چې دې بیکګراونډ ته رنګ ورکړي څه رقم کالر ته راسي مثال دا رنګونه ورته استفاده کولی شئ هر یو داسې استفاده کوو مثال ما دا رنګ ورته کلیک کړو خو دا رنګ کله چې کنټرول پی پریس کړې دا پرنټېږي نه در سره صحیح شو ګوره کنټرول پی پریس کړو پرنټېږي نه پرنټېږي خو که غواړئ چې دا پرنټ شي بیا به راسي اپشن ته کله چې راغلې د اپشن څخه به وروسته به تاسو دلته چې انتخاب کړئ دغه نه ډسپلی به انتخاب کړئ کله چې ډسپلی انتخاب کړه له هغې وروسته پرنټ اپشن ته راسئ دا پرنټ بیکګراونډ کلرز ان ایمیج دی دا به ورته فعاله کړئ له هغې وروسته به دا ورته اوکې کړئ کله چې اوکې کړه اوس کنټرول پی پریس کړئ کنټرول پی چې پریس کړئ اوس ګوره رنګ ورسره چاپېږي که نه چاپېږي که نه غواړئ بېرته به راسئ اپشن ته یعنې نورمال حالت ته راسئ ډسپلی ته راغلی دا ورته فعاله کړئ او دا هم ورته اوکې کړئ کله چې اوکې کړه اوس بیا کنټرول پی پریس کړئ دا به نه پرنټېږي بله طریقه دا فایل پی ډي اف ته واړوئ هم پرنټېږي دا دوه طریقې لري بدون له دې طریقو څخه نورې طریقې نه لري دا رنګونه دې نه ودې خوښ بیخي د رنګ نه لري مور افیکټس به لاړ شه دلته مثال خپله رنګونه ورته جوړولی شئ صحیح شو دا به تاسو ورته جوړ کړئ له هغې وروسته بیا لاندې راځو فل افیکټس لرو اول چې دا دلته ون کلر یو رنګ ورکړه کوم رنګ دلته ورته تعینولی شئ مثال سور رنګ دی ګوره اوس به ټول څه رقم واخل رنګ ټول رنګدار دوه رنګونه سره یو ځای که دلته یو سور شو بل ورته چې مثال بر دی دغه زیړ شي اوس ګورې ګورې چې درته معلومېږي او که دلته پریسیټ باندې کلیک وکړو خپله تیار جوړ شوي رنګونه دي هوریزنټل دی مثال یو ټکل دی ډیګنول اپ دی او ډیګنول ډاون دی مثال دوه شکل سره یا فرام چې شي کارنر یعنې له کونجه دې را شروع وي فرام سنټر له مابینه دې شروع وي څه رقم ورته انتخاب ورته اوکې که اوس ګوره په دغو شکل سره به راسي که بېرته فل افیکټ ته راسئ تاسو ټکسچر یې ورکوئ تیار یې جوړ شوی ټکسچر یې د دې نه استفاده کوئ یا مثال ادر باندې کلیک وکړه له انټرنېټ نه هم رااخیستلی شئ صحیح شو خو ورته مثال دا ورته انتخاب کړو کې اوس ګوره دغه ټکسچر یې ورته استفاده شوی یا مثال ټکسچر یې نه غواړئ پیټرن دغه خښتې غوندې مثال
مثال دا شکلونه میلی ول نو بیا مثال دین استفاده کړه دا ورته انتخاب کو کوم رنگ سره مابین سي مثال ورته اوټلاین سي توري او مابین سي مثال په دوه رنگ سره وکیکه اوس ګوري دا غیر سره کم شو چینج شو بګراوند په پیټر نه واخسو نو که چیرته مثال دا هم نه غواړي بیرته پیکچر ته انتخاب کړئ زه یو پیکچر راوړم پیکچر باندې کلیک وکړه افلاین راوړئ که انلاین غواړئ زورته سي افلاین راوړم دا 12 عکس وکیکه اوس ګوره ټوله صفحه به دا عکس تاسو ته راسي که نه غواړئ بیرته ورته راسي ورته دا سره کنکه بیرته راته ختم که یا مثال ګوره دلته بیرته تاسو ورته راسي دلته کله سره ورته دا نو کوي شی بل پیج بارډر لرو لکه تیر رسید المنځ معنا ذکر کړو پیغو کې یو شاوخوا بارډر راغلی او کارخانه کې کنه نو کو غواړي چې اوس دغه پیج بارډر ته اول چې دلته بارډر لرو بارډر د خط لپاره د خاص مثال دا خط انتخاب کړئ ته غواړي چې بارډر ورکړي بارډر باندې کلیک وکړه بارډر ترسه نن به خدي ورکړي نه باکس دی ورکړي شډوس فقط سویر ک 3D هم راځي کسټوم د خپل خوا کې انتخاب مثال دا نه ورکړه دلته دا ورته انتخاب کوو کې کله سې وکړو اوس ګوره بیک ګراوند سره کم سو ورکو کې ورنکو بیرته به تاسو دا ټول انتخاب کړئ کله چې دا انتخاب کو تاسو بدلته ورته راسي نه دا رقم ما کوم مثال کسټوم ته مرزه بیا مثال لاندې ورته راسي مثال د هرونه تاسو استفاده کوئ لونه استفاده کولای شئ سیسو یا مثال ته تاسو دا انتخاب کړه دلته کلر د کوم رنگ سره دلته ورته مثال رنگ سوري سور رنگ ورته انتخاب ګوره دا به سره کم شي اپلای چیرې اختاو پیج بارډر کې اختاو دلته براسي بارډر ته سیسو بارډر ته سره له کلر ته ورته مثال سره کم دي سور د رنگ مثال لاندې راسه کوم فارمټ دی فارمټ دلته ورته مثال دا ورته چینج کوو کې ګوره فارمټ وکونه بیا د مثال بارډر ته راځم بارډر ته کله سره راغلی ویتی څومره and height ویتو مثال ډبل واله او سور واله څومره نری واله دا بیا دلته تختای ګوري دلته به تاسو راسي بارډر ته بارډر څخه ورسته ویته راسي مثال کوم شکل سره دوه شکل سره کېږي ګور دوه شکل سره سي کوواړې مثال چپ طرف ته دیونه لري بیا به بارډر ته راسي دلته ګور دا انتخاب کې سپورت طرف ته نه او لاندې طرف ته نه اوس وکړه پورته طرف ته لاندې طرف ته بچسي ورکوسي کوواړې چپ طرف ته هم رانسي بیا راسه دا ورته غیر فعالکه او که غواړي سره دي چې مثال په مابین کې د هم راسي دا کار نه کوي ځکه چې مثال دا کار وکړو سیسو او پورته دي هم پورته دي لاندې دي هم کې کوس ګورب دوه شکل راسي بیرته تاسو دا سره کم کا بارډر ترسه بارډر سیده دا ورته نن کا کله چې نن کو دا هم ورته وکی کا ولې نه کو ورته لیکن چې مساوي ارندې قوس شروع قوس باندې انټر دا لیکنه دی وکړه سیسو دا لیکنه وکړه یا مساوي ارندې قاو شروع ته لیکن مثال دومره لیکنه وکړه دا لیکنه وکړه اوس دا هم انټر کړه اوس راځو پیج بارډر ته دا خو بارډر وکنه پیج بارډر هم باکس ورکوي فقط شډو ورکوي مثال کسټوم د خپل خوا کې وکړه ګوره ټول صفحه د لاین ورکو کې ورنکو ورته نه دا نه غواړم مثال ته ورته چینج کړي دا په دوه ماډل غواړم کې ګوره چینجيږي کنه چینجيږي ورته دا هم نه غواړم رنگ دا غواړم خو رنگ سوري وکړي اوس به ګور رنگ سره کم شي سور بسي او که چیرته مثال ورته نه دا ویته چې د مثال دومره نارای ډیر ډبل نه ګوره نه راځو سایسو او که چیرته مثال وایي نازل دې څخه استفاده نه کوم دلته ګوره تیار جوړ شوی دا آرت ډیزاین د دې نه استفاده کوي سلام درځي مثال دا ورته انتخاب کړئ انتخاب دې کو اپلای کوس ګوره په دوه شکل سره راځي یا مثال ګوره کوم د منځ معنا سره غل او موږ په کې شي استفاده کړی ول معنی نه دا ګلان سایسو ګوره تاسو پر دراسي دا ګلان دا ورته انتخاب کوي کې ګوره دا ګلان راسي خو بیا دا ګلان تاسو استفاده کړو ډیر کوچنی ښکاریږي دلته ورته مثال یو څه سره کنسیډر نږدې دي ګوره دلته لری کېږي او دلته بیرته کلیک او په دې باندې درته ډیرې مثال نږدې کوي نه غټي وکي اوس ګور راغټ کړو درته سایسو بیرته مثال ورته سینا د مینه د کارته چینج کړي دلته لاندې راس هر یو څه تاسو ورته انتخاب ولا شي ګور دا ورته انتخاب کوي کې اوس به ګور په دوه شکل سره بیا راځو پیج بارډر ته سره له لغورسته مثال پورته طرف ته نه یخي طرف ته نه چپ طرف ته دا خو مل سیسو خو ځل درځو افلای ټولرو اوس دلته هول ډاکومنت انتخاب د ټولو صفحې ور کوي کینه ور کوي خو که چېرته موږ سیکشن اخیسته سیکشن خو در معلوم ده تر اوسه پورې نه دی ویلی چې لی اوټ ته ولاړ شي بیا هم په دې سر خلاصېږي سایسو تر اوسه پورې کار ماپ لري له وروسته دلته د سیکشن فرست پیج لرو فقط اوله صفحه دې دا واخلي نورې صفحې نه اخلي اوس نورو صفحو کې څنګه شو ده خو اوله صفحې ته ولاړ شو ستا که نسته او کواسې نه دلته د دې مخالف کار دی اوس د سیکشن آل اکسپټ فرست پیج اول ته نه ورکه دې زیات کار کوي کې ګوري تاسو مثال اوس ورته وګورئ اوله صفحې ته به څنګه کړي ختم کړه به نورو صفحو ته سره هم خلاصيږي ان شاء الله مشکل خو نشته
پوه خو سوی پی نو دغه څه شی و ډیزاین د ورډ پروګرام نه انزرټ څخه وروسته ډیزاین منو سبا ته به ان شاء الله لی اوټ منو لی اوټ منو هم تاسو یعنی نن خو نه ویل کې خیر نن به نه وایي سو سبا ته به دا مکمل ختمه دلته په ارنج کې به تاسو ټول کار کوئ سي پکچر کې مې هم درته ویلې په شیپ کې مې هم درته ویلې په سمارټ ارت کې مې هم ویلې او په چارت کې مې هم داسې ریویو کړی ده صحیح سو نو دلته بیا تکرار پوزیشن اکس د کومې طرف دی مثال خط مخ ته شاته بل برینک فرانت اف او سنت بیکورد او دا ګوره سلیکشن او ټول بل کنه نو په دې به تاسو خپل کار ورسره او مشکل خو نه لري ته دې څنګه ان شاء الله بس ده